ما در سال گذشته پلان انکشافی ولایتی را ترتیب کرده بودیم. د هیواد د نورو ولایتونو په څیر تیر لمریز کال په کندوز کې د 8.15 میلیارډ افغانیو په ارزښت 115 بنسټیزې او پراختیایي پروژې پلي او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د دغو پروژو له پلي کېدو سره نه یوازې د آبادۍ ستر ګامونه اخیستل شوي بلکې ډیری کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. د کندوز ولایت د اقتصاد رئیس مولوي عبدالباسط لطیفي وایي یادې پروژې د امارتي ادارو او خصوصي سکتور په ګډه همکارۍ او همغږۍ پلي شوي دي. ما در سال گذشته پلان انکشافی ولایتی را ترتیب کرده بودیم که شامل 135 پروژه خرد و کوچک بود که به ارزش 8.5 میلیارد افغانی تخمین زده شده بود. پولی از اون برآورد شده بود و این پلان کش در بخش‌های مختلف در سکتورهای مختلف است. مهمترین از اونها میشه که مثلا اعمار سردخانه معیاری است ولایت قندوز، چون ولایت قندوز نیاز داره به که یک سردخانه معیاری وجود داشته باشد تا محصولات زراعتی در ایجاد حفظ و نگهداری شود و مشکلات مردم مرفوع شود. و همچنین اعمار سرک‌ها بین ولسوالی‌های مرکز و ولسوالی است. اعمار تعمیر ادارات ولسوالی نو تاسیس در سطح ولسوالی است که از نیازمندی خیلی اشد و اولویت‌های اول است. همچنین اعمار سرپناه برای مهاجرین و عودت کنندگان. له دې سره سم د کندوز ښار اوسیدونکي د یادو پروژو له پلي کېدو خوښي ښیي او په وینا یې د ورته بنسټیزو او پراختیایي پروژو پلي کېدل د اقتصادي پرمختګ ترڅنګ د خلکو پر ژوند او کار هم مثبتې اغیزې کولی شي. د دغه ولایت یو تن اوسیدونکی فضل الدین د یادو پروژو د ارزښت او ګټو په اړه داسې وایي. دیگه ما خوشبین هستیم با آمدن امارت اسلامی چون همچون پروژه های عامل منفعه در منطقه‌ای که هیچ برش توجه صورت نگرفته بود تا حالا چیز شده، یعنی پروژه تطبیق شده میره. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت مشرتابه تل په هیواد کې د اقتصادي او پراختیایي پروژو پر پلي کېدو ټینګار کړی ترڅو د اقتصادي ودې ترڅنګ خلکو ته د کار زمینه هم برابره شي.